د ننګرهار پوهنتون کرنې پوهنځي د بېلابېلو څانګو محصلینو د عملي زده کړو په پار د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت اړوند مالدارۍ فارم څخه کتنه وکړه. د یاد پوهنځي زده کړیال امیر حمزه دا ډول علمي سفرونه ګټور بولي او وایي فعلا دلته فارم ته راغلي وو او دلته ما عملي زده کړې ولیدلې. هلته تیوري موږ ته ویل شوې او دلته همدارنګه راغلو. استادان محترم موږ سره دي او همدارنګه د فارم مدیر دی او ډاکټر صاحبان دي. دلته موږ ګورو چې دلته سایلج برابریږي او حیوانات څنګه منیجمنټ کیږي او همدارنګه د دې په اړه معلومات ترلاسه کوو. د کرنې پوهنځي یو بل زده کړیال میا محمد علي د پوهنتون د رهبرۍ ترڅنګ د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت څخه مننه کوي چې د عملي زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې. نظري او د تیوري زده کړو څنګه موږ ته دغه عملي سیمینار برابر کړي. موږ د خپل ښوونځي رهبرۍ او د پوهنتون رهبرۍ څخه منندوی یو. همدارنګه د کانال ریاست څخه هم موږ مننه کوو ترڅو موږ ته دغه عملي زده کړو لپاره اجازه راکړې ده او په راتلونکي کې مو غوښتنه د کانال ریاست څخه همدارنګه د خپل پوهنتون رهبرۍ څخه د خپل ښوونځي رهبرۍ څخه مو دا ده چې موږ ته په راتلونکي کې د فراسیس فابریکې چې کوم په ننګرهار ولایت کې فعالیت کوي د هغې څخه عملي لیدنه وکړو. همدارنګه د مایانو فارمونو څخه د یاد شرکت د مالدارۍ فارمونو امیر شکر الله نیازی وایي یوازې د ننګرهار نه بلکې د هیواد له بېلابېلو پوهنتونونو محصلین دې فارمونو ته علمي سفرونه کوي او دوی ورته په اړونده څانګو کې له تیورۍ وروسته عملي لارښوونې کوي. موږ ته یوازې د ننګرهار پوهنتون نه دي، موږ ته د خپل هیواد د مختلفو پوهنتونونو هغه که د غزني پوهنتون و، د پکتیا و، د کابل پوهنتون و، مزار نه راغلي او ننګرهار پوهنتون خو ماشاءالله دا خو ډېر نږدې دی، دلته ډېره دسترسي لري. دلته یوازې موږ د مالدارۍ بخش کې هم نه، په مایانو بخش کې موږ مایانو پروژې لرو، هغو ته عملي درس موقع مساعده شوي دي. دلته د موظف ډاکټر صاحبانو هغه موظف متخصصینو د خوا نه دوی ته ټریننګونه او دغه رهنما سیستمونه برابر شوي دي تر څو وکولی شي دوی د هغه نوې تکنالوژي د نویو انکشافاتو نه خبر شي. د یادونې وړ ده چې ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د کرنیزو فعالیتونو ترڅنګ د مالدارۍ اړوند ګڼ فارمونه لري.